چې موږ او تاسو خوب ولیدل، چې موږ او تاسو چې ویده شو بیا خوب ګورو، شیونه پکې ګورو، خلک پکې ډېرو ته په ضرر دا خوبونه موږ او تاسو ولې ګورو یو، او دې خوبونه کې چې کوم اشکال ګورو نو دا د څه شي شکلونه دي او شکلونه شته شته. نو دا دوه خبرې دي او دا ضروري دي. اوله خبره خوب موږ او تاسو ولې ګورو. مثلا یو سړی ویده دی په کابل کې او د مدینې منورې ته لاړ، رسول الله مبارک روضې ته ولاړ، حرم شریف کې مدینې منورې پر ډېر مزل دی، حرم پر ډېر مزل دی، دی په کومه طریقه هلته ورسېد. نو علما وایي اصل کې انسان الله تعالی ډېر د کمال نه ډک پیدا کړی. انسان ته الله تعالی دومره کمال ورکړی چې دی خپل کمال ښکاره کړي. نو د کمال دپاره د یو میدان ضرورت دی. امداریان چې کیل کوي خو یو میدان لګوي. د انسان د کمال دپاره د یو میدان ضرورت دی، خو دا دنیا داسې میدان دی چې د انسان د کمال دپاره دا تنګ دی. دی خپل ټول کمال پکې نشي ښکاره کولی. علما د فلسفې وایي چې د هر انسان په مزغو کې 1,12,000 رګونه او دا چې څه ګوري که ایټم بم ګوري، که تیارې ګوري، که ټانګونه ګوري، که ټکنالوژي ګوري، دا د انسان د یو رګ حرکت دی. هغه نور معطل پراته دي. د هغې وجه دا ده چې د انسان دماغ خو الله جوړ کړی دی. په دې یو رګ کې دومره کمال دی چې عالم یې حیران کړی. نو که نور رګونه په حرکت کې راشي نو دنیا پې تنګه ده. کله چې نو کمال انسان خپل کمال نشي ښکاره کولی، دنیا پې تنګه ده او دنیا ورته حائله ده. ولې انسان ته خو کمال الله تعالی ورکړی او دنیا د الله جل جلاله د انسان په منځ کې یو دیوال دی. کله چې انسان سیرت صاحب ویده شي د نیم تعلق د دنیا نه ختم شي، د روح تعلق د دنیا نه ختم شي، د بدن تعلق د دنیا نه ختم شي، کنه د روح تعلق هم د دنیا نه ختم شي. نو خو دنیا کې دی پروت دی. نو دا نیم تعلق چې ختم شو دته خدای پاک کمال ښیي چې انسان ته ګوره بې قیمته سړی دی. ګوره ستا نیم تعلق د دنیا نه ختم شي، ته نیم دلته دنیا کې پروت دی. نو ستا د مدینې منورې په منځ کې تیارې ته ضرورت پیدا نه شي، پاسپورټ ته ضرورت پیدا نه شي، ویزې ته ضرورت پیدا نه شي، روپیو ته ضرورت پیدا نه شي. که ته کامل تعلق د دنیا نه ختم کړې نو ستا به کومه مرتبه. دې وجې نه عالم وایي قلوب العاشقین لها عیون ترى ما لا یراها الناظرون لها اجنحة تطیر بغیر ریش الی ملکوت رب العالمین. د عاشقانو داسې زړونه دي، هغې وزرې لري، سترګې لري، داسې دي چې د عرش ته مزل کوي. خو داسې موږ او ستاسو دماغ ځکه نه الي چې دې فن کې موږ او تاسو تکړه نه یو. رحمان بابا خو مونږ چې یو قدم تر عرشه پورې رسېږي. ما لیدلی دی رفتار د درویشان، یعنې دا اولیاو کامل تعلق د دنیا نه ختم کړی، کومه مرتبه الله ورکړې چې هغه موږ او تاسو اوس یو ګپ غوندې ښکاري. نو دا خوب اصل کې د انسان دپاره یو عبرت دی، د الله د طرف نه ورته یو سبق دی. ای زما بنده ته ما دومره قیمتي پیدا کړی، ګوره ستا او د قیمت په منځ کې دنیا حائله ده. په دې خوب تا نیمه دنیا پرېښوه، ګوره فاصلې مې ختمې کړې، واسطې مې ختمې کړې، ته اوس کم کمالات کې که ته پوره تعلق د دنیا نه ختم کړې نو ته به کومه مرتبه درته حاصلېږي.